अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स नन چې کوم زموږ د کلاس ټاپک دی په ایکسل کې موږ سره چې کوم د ریموو ډوپلیکیټس ولا کمانډ راغلی دی دا به ډیټیل سره ډسکس کوو. سمپل زه رالم دلته ما واغشتو سیریل نمبر صحیح شو. دلته سمپل یو ټیبل زه جوړوم. دلته ما څه واغشتو سیریل نمبر مې واغشتو دغه شانتي. دلته رالم دې ځای کې مې څه واغشتو نیم مې واغشتو او دلته مې واغشتو ایج داسې صحیح شو. د سلیکشن مې واغستو داسې او دلته رالم هوم ته. هوم کې مې ولا ورکل آل بورډرز داسې صحیح ده. د دې سلیکشن مې واغشتو دا ټیکس چې کوم دی دا ما دلته نه په سنټر کو بولډ مې کو او ورسره کلر مې ولا داسې کو فل کلر داسې شو صحیح شو. زه دلته سیریل نمبر لګوم 1 مې لګو 2 مې لګو داسې. د دې سلیکشن مې واغستو او لاندې مې ډرای کړل دا مو سره ټول سیریل نمبرز راغلل. د دې سلیکشن مې واغشتو دلته او ډیټا مې دلته څه کړه په سنټر مې کړه داسې. نیم کې لایک زه رالم دلته ما ولیکلو احمد صحیح شو. دلته ما د ایج واغشتو لایک 23 صحیح ده. دلته مې ولګو عباس او د ایج چې کوم دی ایج مې ولا واغشتو لایک 22 صحیح ده. دلته مې سمپل ولګو څه موسی او د ایج چې کوم دی هغه مې واغشتو 23. اوس مونږه دا نیمز واغشتل. اوس دا نیم مونږ سره یو احمد دی بل عباس دی بل موسی دی. زه د دې ډیټا سلیکشن مې واغستو داسې صحیح شو او لاندې مې داسې ډریګ کړل. ورته وګورئ لا سمپل زه راځم د دې سلیکشن مې واغستو داسې مې لاندې ډریګ کړو صحیح ده داسې. دا ټول نمونه موږ سره سیم راغلي. بیا مې دې سلیکشن واغشتو کنټرول سی مې کا او دلته مې څه کو کنټرول وی مې کو صحیح ده. بیا مې کنټرول سی کو دلته او دا مې دلته څه کو کنټرول وی مې کو. دا نیم چې کوم مطلب دا چې کوم ډیټا ده دا مې ټوله سیم واغشته داسې. اوس په دې کې مونږ وایو چې دا ډوپلیکیشن راغلی. ډوپلیکیشن موږ ته وایو چې ون ټایم نه زیات دا ویلیو ریپیټ شوي لکه احمد دلته هم دی دلته هم دی صحیح شو. دغه شان دلته هم دی او دې ځای کې هم راغلی دی. د دې سلیکشن مې واغستو داسې. دلته رالم کلیک مې کو څه باندې په ډیټا ټیب کې مې کلیک کو څه باندې ریموو ډوپلیکیټس باندې. اوس ډوپلیکیټ زه په څه کې ګورم زه یم چې ما سره په دې درې واڼو کې سیریل نمبر کې کوي که دغه شانتي نیم کې وي را سره که ایج کې وي. اوکې بټن باندې پریس کا تا دوی نو ډوپلیکیټس ویلو ځکه چې ټول موږ سلیکټ کړی. سمپل که زه راشم د دې نیم سلیکشن والم دلته ریموو ډوپلیکیټس باندې کلیک کو صحیح شو. ایکسپینډ دی مطلب موږ سره چې کوم راغلی ایکسپینډ دی سلیکشن شو لا کنټینیو وذ دی کرنٹ سلیکشن زم چې کنټینیو وذ دی کرنٹ سلیکشن ریموو ډوپلیکیټس باندې کلیک کا دا نیم دی اوکې بټن باندې پریس کا اوکې کا دا وینه ډوپلیکیشن ختم شو. ورته وګورئ صحیح شو. که دغه شان زه دې سلیکشن داسې والم دلته کلیک کو څه باندې ریموو ډوپلیکیټس باندې کنټینیو وذ دی کرنٹ سلیکشن ریموو ډوپلیکیشن صحیح شو. دا سلیکټ بای ډیفالت کړی دا اوکې کا دلته نه دا موږ سره څه شو ډوپلیکیټس ختم شو. که دلته موږ وګورو نو دې کې هم سره ډوپلیکیشن نشته صحیح دی که نه. نو دې طریقې سره موږ څه کولی شو د ډیټا نه دا ډوپلیکیشن چې کوم دی نو ایزیلی هغه موږ ختمولی شو. مطلب دا چې دوه پیښې ریپیټ شوي وي نو هغې نه موږ ډوپلیکیشن ختمولی شو. دا سیریل نمبر مې ختم کو دی دوه باندې پرېږدم اوکې بټن پریس کا دلته نه به دې ډوپلیکیشن څه شي ختم به شي را سره ټیک ده. نو دا موږ سره سمپل کم کمانډ دی ریموو ډوپلیکیټس والا. انشاءالله په نیکسټ کلاس کې بیا موږ د دې نیکسټ ټاپک کوو. والسلام.